دغسې مسلمانان دي ځان ته مسلمانان وایي چې وینې د یونیورسټي چې راچټی شي چې وګورې د یارو یاره هلته سره ناست دي های د وسانو های مردګوانو های خبیثانو های ظالمانو ستا لور یار لري ته په خبر یې که نه یې په خبر ستا خور یار لري د غسل منځ مه کوه د وسې مه کوه مردګوه په دې لمانځه ارمون یې په دې روژه د وسه په دې حج د وسه په دې مسلمانې تا د محمد رسول الله لور راوتلې الله تعالی ته ته دغسې وایي الله تعالی ته په فحشا باندې امر کوي فاحش کارونه کوي ناروا کارونه کوي نو ټولو خلکو ته زه دا وایم چې د وځوانانو ته زه دا وایم چې ای د خدای پر لحاظ باندې تاسې یو څه غیرت که لري یو څه ایمان که لري یو څه دیانت در پکښې کړي دغه خپلې خوندې دا د ښکلو څخه د پلار سره جنګ وکړه د اکا سره جنګ وکړه چې ای بابکه خدای به څه راته وایي ای کاکا محمد رسول الله په حضور کې به موږ څه کوو د دا قرآن څه موږ شرمېږو یو چا ما ته ویله یو چا ته ما ویله پر خبره باندې راځم تاسې خبرې ته غوږ ونیسئ نو کم خلک چې دوی ناجوړي دي او د دوی په زړه کې د فسق او د فجور او د منافقت ریښې ښخې دي هغه دا دلیل وایي موږ په خپلو بچو باندې تعلیم کوو او موږ په خپلو لوڼو باندې تعلیم کوو دا د دوی اساسي حق دی زه و دوی ته وایم چې تاسې دغه قرآن کریم دې په تاسې باندې پسېږي په دغه قرآن کریم کې تاسې یو دلیل لرئ خو دغه خدای قرآن دی هغه د محمد رسول الله احادیث دي تا ته الله داسې وایي چې ته د لور څه پرتوګ وکاږه ته په دې باندې نه پوهېږې تا ته محمد رسول الله داسې ویلي دي ته په دې باندې نه پوهېږې چې ښځه د سره در پښو پورې دا ټوله مستوره د عورته ده او ته بیا هم پر هغه باندې راولاړېږې و دا د دې تعلیم دی او د دې اسلامي حق دی او دلیل په حدیثو باندې وایي و نبي علیه السلام بارک وایي چې العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة د اوسه دا حدیث خو محمد رسول الله په دا حدیث کې خدای مخ در تور کړه خدای دې وشرموه نو هغه خو دیني علم ښیي هغه خو د لمانځه علم ښیي د روژې علم ښیي دا مسلمانه ده لکه نر چې مسلمان